تازه خبر افغانستان به څنګه د 12 کسیزې شورا په واسطه اداره کیږي. تازه طالبانو څه ویلي دي، په دې شورا کې کوم کسان شامل دي، نور جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. فارن پالیسي وایي افغانستان به د 12 کسیزې شورا له لوري رهبري کیږي. فارن پالیسي نشریې په یو مطلب کې د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې ښایي د افغانستان حکومت د جمهوریت او امارت له عنوانونو پرته د یوې نوې 12 کسیزې ډلې له لوري رهبري شي. نشریې لیکلي چې د دې شورا د غړیتوب لپاره تر دې دمه ملا برادر ملا یعقوب خلیل الرحمن حقانی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، ډاکټر عبدالله حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار انتخاب شوي دي. د سرچینې په حواله د پاتې نورو کسانو د انتخاب لپاره بحثونه روان دي. سرچینې د غرض لیکلي چې عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم ته په دې شورا کې غړیتوب نه ورکول کیږي. دا راپورونه داسې مهال خپریږي چې طالبان هم وایي د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره لا هم خبرې او بحثونه روان دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پاکستان هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د سیمې هیوادونو ته سفر کوي او دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره هڅې ډېرې کړي. قریشي وایي نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې اوس له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي او په دغه هیواد کې افغانانو ته د منلو وړ نظام په جوړولو کې همکاري وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. زموږ دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.